السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو، زه طاوله زر یم. تاسې ګورئ د زرچنار یوټیوب چینل او د زرچنار فیسبوک پیج. قدرمنو لیدونکو، د کندهار ښار په زړه کې حضرتجي بابا سیمه کې یو کوټه کې ناست یو. د ښار هغه شاعران چې په عمر ډیر کم خو غزلونه یې ډیر پاخه او شعرونه یې خورا درانه شعرونه دي، ستاسې سره هغه شاعران معرفي کوو، دوی تاسې ته در معرفي کوو، د دوی غزلونه اورو. په پیل کې راځو د کندهار یو تکړه شاعر، ځوان شاعر حیات خان همت ته. د ده سره د زړه خواله کوو، وروسته بیا یو څو غزلونه ځینې اورو. همت صاحب ستړي مسئ، په خیر رالاست. مننه، ژوندی اوسې. زر صاحب ته او چنار دواړو ته سلامونه وایم. خوښ یم چې زموږ تر ځایه مو تشریف راوړی. ډېره زیاته مننه. نورې پوښتنې به نه کوو، بانډار نه اوږدوو تر څو پر ملګرو ونه غمیږي. دا زما خبرې. راځو یو دوه او درې ته چې هر څو ډېر هغونه غزلونه در څخه اورو. همت صاحب محترم، بیا به شاد صاحب شعرونه را سره شریک کړي او ښاغلی عبرت صاحب، سمین صاحب، او ما ته که چانس ورسېدي دا نه دوه به زه هم در سره شریک کړم. نو دا ته او دا مایک جار سم. دا جو کې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. ما هم ټیټ کړ او تنها فاته و دا سر. ما هم ټیټ کړ او تنها فاته و دا سر. عشق هم نه پرېږدي د خپل سر نه بالا سر. سر نه بالا سر. ما د خدای په جنتو پورې خندله. ما د خدای په جنتو پورې خندله چې د سر سره مې پروت و کله ستا سر. په اوبو کې مې څراغ دی لګېدلی، د اوبو په منځ کې ښکاري د اشنا سر. په اوبو کې مې څراغ دی لګېدلی، د ویالې په منځ کې ښکاري د اشنا سر. ستا د زه ویلو تورې پکښې پروت دی. ستا د زه ویلو تورې پکښې پروت دی، قیامتي دی په دې ټوله ښار کې زما سر. ستا د زه ویلو تورې پکښې پروت دی، قیامتي دی په دې ټوله ښار کې زما سر. له یوه باړخو دی بل باړخو ته ګورم، له یوه باړخو دی بل باړخو ته ګورم، هغه پای دی دا شروع دی د دنیا سر. له یوه باړخو دی بل باړخو ته ګورم، هغه پیل دی دا شروع دی د دنیا سر. او ویش خو پرېږده که رقیب په خوب کې درسي، ویش خو پرېږده که رقیب په خوب کې درسي، نو به نه وي په همت پورې رښتیا سر. هغه چې لوړ ځي په ځان کښته راځي، هغه چې لوړ ځي په ځان کښته راځي، غشي په تک تر کمان کښته راځي. حالات درانه خلک د مځکې ولي، حالات درانه خلک د مځکې ولي، وریځې ځي لوړې باران کښته راځي. حالات درانه خلک د مځکې ولي، وریځې ځي لوړې باران کښته راځي. او پل د انسان پر سوري هم نه ایږدم، خدای مکړه بیا مې وجدان کښته راځي. پل د انسان پر سوري هم نه ایږدم، خدای مکړه بیا مې وجدان کښته راځي. او لاس مې کوي پورته ښکلې ونه کتل، یو وخت خو انسان کښته راځي. لاس مې کوي پورته ښکلې ونه کتل، یو وخت خو انسان کښته راځي. او شونډو ته نیت وکړمه زه نه ښکل کړم، شونډو ته نیت وکړمه زه نه ښکل کړم، نښه د پورته نښان کښته راځي. شونډو ته نیت وکړمه زه نه ښکل کړم، نښه د پورته نښان کښته راځي. او څنګه دې توی سوله سرو سترګو رانجه، څنګه دې توی سوله سرو سترګو رانجه، لمبې دې لوړې دودان کښته راځي. څنګه دې توی سوله سرو سترګو رانجه، لمبې دې لوړې دودان کښته راځي. او شاید د غم وغره ته وختلې، همت بیا دې یاران کښته جار سه. ډېره زیاته مننه، دومره خوند یې وکړئ چې حد یې نسته. راځو همت صاحب محترم، ستاسې په فکر شاد صاحب مشر دی که عبرت صاحب د عمر د لحاظه؟ هم څوک مشر؟ ولا پرنګ باندې خو عبرت صاحب مشر دی، مګر خدای دې مې نه درواغجن نه یې، د مشر اکا پلار پر ځای کې نه، د مشر اکا پر ځای دی. شاد صاحب ډېر ډېره مننه.
د همت صاحب څخه دا چې همت صاحب وایي چې د پلار پر ځای کې نه د مشر اکا پر ځای خېدی شاد صاحب شي. نو راځو نوبت شاد صاحب ته ور اړوو. شاد صاحب ستړي مسې په خیر راغلاست. ډېره مننه زار صاحب، سلامونه یې کېږي. تاسو د زار چنار یوټیوب د طریقه ټولو لیدونکو د هیله د ښه بیاست. ډېره زیاته مننه. نو بس خبرې هم دومره وې، غزلونه در څخه اورو. دا ته او دا مایک. ډېره مننه. غزل داسې ده، ښه دا خوا ښه ده، چم خوا یې راښاسي. نه یې په پیل پوه سوم نه مې مکمل تېر کړ، نه یې په پیل پوه سوم نه مې مکمل تېر نه یې په پیل پوه سوم نه مې مکمل تېر کړ. ژوند که عذاب و نو پر ځان مې مسلسل تېر کړ. ما داسې حس کړه لکه زړه چې مې نیمۍ پرې سو، ما داسې حس کړه لکه زړه چې مې نیمۍ پرې سو. تا هلته لیرې لاس د نازه پر اوربل تېر کړ. خدای دې نه رښتیا کوي ماښام مې خوب ولیدی، خدای دې نه رښتیا کوي ماښام مې خوب ولیدی. د جنگ وحشي بلا له ستونې نه کابل تېر کړ. او زما خپل واړه بچان دستي سترګو ته ودرېدل، زما خپل واړه بچان دستي سترګو ته ودرېدل. چا کورنۍ ته زنګ د مړه په موبایل تېر کړ. شاد ورلړونی و په خپله سزا ورسېدی، شاد ورلړونی و په خپله سزا ورسېدی. یار خدای ګل کړی و نو عمر یې د ګل تېر کړ. نه یې په پیل پوه سوم نه مې مکمل تېر کړ. ژوند که عذاب و نو پر ځان مې مسلسل تېر کړ. ما داسې حس کړه لکه زړه چې مې نیمۍ پرې سو. تا هلته لیرې لاس د نازه پر اوربل تېر کړ. ډېره زیاته مننه. بیا هم د محترم استاد درویش توراني صاحب بیتونه سره شریکوم. ډېر زړه غزل ده خو زما بیخي ډېره خوښه ده. وایي له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه، له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه. زما ګیله له خپله بخته وه له یاره نه وه. او ستا په تندي کې به مې خپله څهره ولیدله، ستا په تندي کې به مې خپله څهره وکتله. په کومه ورځ چې به له ما سره هنداره نه وه. دا رنګه شپه وه چې پر سر باندې مستوري نه وه، دا رنګه شپه وه چې پر سر باندې مستوري نه وه. داسې مزل و چې تر پښو لاندې مو لاره نه وه. او زه چې تر تا پورې درتلم رکیب ونه لیدمه، زه چې تر تا پورې درتلم رکیب ونه لیدمه. په دغه لار کې بلا و مګر بیداره نه وه. او یو په قبرونو کې راغلي تر دې ځایه پورې، یو په قبرونو کې راغلي تر دې ځایه پورې. درویشه دا ځل د وطن ځکه هواره نه وه. هو په دې کانیو چې ته زموږ یې او موږ ستا یو، هو په دې کانیو چې ته زموږ یې او موږ ستا یو، موږ ستا یو. هو په دې کانیو چې ته زموږ یې او موږ ستا یو. سوال دا دی چې موږ ولې وسختو ته پیدا یو. ژوند د راکړه ورکړې د لیلام ګرم بازار دی، ژوند د راکړه ورکړې د لیلام ګرم بازار دی. موږ له چا نه وپوښتو چې موږ پکښې د چا یو. خدای دې جانان راولي چې بیرته مو پخلا کړي، خدای دې جانان راولي چې بیرته مو پخلا کړي. ځانه زاو ته هم دا ډېر وخت سره جلا یو. مننه. خدای دې جانان راولي چې بیرته مو پخلا کړي. ځانه زاو ته هم دا ډېر وخت سره جلا یو. خپله مو خپل ژوند پر اوږو بار دی لکه مړی، خپله مو خپل ژوند پر اوږو بار دی لکه مړی. ژوند ښکلی دی خلکو ته بیا دا سندره وایو. او دواړه څومره ډېر سره نږدې یو یو بل نه وینو، دواړه څومره ډېر سره نږدې یو یو بل نه وینو. شاده لکه دوې سترګې تر یو دیوال پناه یو. هو په دې کانې یو چې ته زموږ یې او موږ ستا یو. سوال دا دی چې موږ ولې وسختو ته پیدا یو. یو غزل بل اورو. جګوي مې په زړه ستنې غږ دې کته وصل کېږي، جګوي مې په زړه ستنې غږ دې کته وصل کېږي. د غمجن آواز مېرمنې غږ دې کته وصل کېږي.
ستا زاړه میسیجان ګورم غلی غلی ورته ژاړم ستا زاړه میسیجان ګورم غلی غلی ورته ژاړم څوک مې نسته د پوښتنې غږ دې کته وصل کېږي ته یې داسې چاته ورکړې چې د چا لپاره نه وې ته یې داسې چاته ورکړې چې د چا لپاره نه وې جار د خدای له پیرزوینې غږ دې کته وصل کېږي مرګ ته ووایه چې کښېږدي زندګۍ ته د پای ټکی مرګ ته ووایه چې کښېږدي زندګۍ ته د پای ټکی وخت ته نیسم دې تر ځینې غږ دې کته وصل کېږي شماره دې کړل غلطه وروسته یو پر بل مین سو شماره دې کړل غلطه وروسته یو پر بل مین سو قربان ستا له تېروتنې غږ دې کته وصل کېږي ستا د یاد څادر مې اوس هم پر سر باندې غوړولی ستا د یاد څادر مې اوس هم پر سر باندې غوړولی شاده نه یم بې پوړنې غږ دې کته وصل کېږي جګوي مې په زړه ستنې غږ دې کته وصل کېږي د غمجن اواز مېرمنې غږ دې کته وصل کېږي ډېره مننه د شاه صاحب محترم څخه ډېره مننه چې موږ یې په دغه خپل ښایسته الفاظ ونازولو او دغه زموږ شپه یې رارنګینه کړه دغه ځانګړی نوم یو چاته ورکول دا هم هر چا باندې نه باید نه چاته ورکول سي نه باید هر چاته وټاکو دا نو موږ نن وغوښتل چې دغه نن شپه باید ځانګړې کړو نو ځانګړې مو دې ته راورسول د دې سره بیا ځانګړې کوو او یو وار بیا د دې دواړو څخه مننه د همت صاحب محترم او د شاد صاحب څخه به او اوس به راسو برات صاحب به موږ ته یو شی مې راته ووایي ډېره مننه ښاغلی چنار صاحب په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه لږ به جواز په زور کې کولر لګېږي د کندهار سره ګرمېده کولر بند کړو خپرونه به بندوو په لومړي سر کې تاسو او ښاغلي زر صاحب ته سلامونه او د یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته سلامونه وعلیکم سلام تاسو هم وعلیکم سلام ورته ووایاست وعلیکم سلام ډېره مننه یو غزل ده موږ هلته په دواړو لاسو اخته دي له ټوپکونو څخه اول ده ته یوارې د خلکو ته د نه یوړ اختراع او ښکاره کړه موږ له ټوپکونو څخه نه یو وروزګار موږ له ټوپکونو څخه نه یو وروزګار شونډې د کتاب زبېښي ګردونه او غبار جار د وطن خاورې هغه شته لایقې نه دي جار د وطن خاورې هغه شته لایقې نه دي باید د دښمن سترګو کې وپاهم انبار زه منم چې لوړ یې تر مجنون که نور خبر شوه چې لوړ یې تر مجنون که نور خبر شوه ته به هم لایق شې د منصور په څېر د دار جیبه شته چې اغشت به مې کړي خلاص له تنهایي شته چې اغشت به مې کړي خلاص له تنهایي جیبه راپسې بس یاران کتار کتار چیرې چې د ساز اورېدل کفر د عبرته چیرې چې د ساز اورېدل کفر د عبرته ته هلته ګرځوې په غاړه کې ستار ډېره مننه چیرې چې د ساز اورېدل کفر د عبرته چیرې چې د ساز اورېدل کفر د عبرته ته هلته ګرځوې په غاړه کې ستار غزل ده چې ماتېږي دورې اورې لکه زلفې د لیلا چې ماتېږي دورې اورې چې ماتېږي دورې اورې لکه زلفې د لیلا داسې ډمې نسته نورې لکه زلفې د لیلا ظالمان به په غاښو کې لکه ژمونځه سره یوسي ظالمان به په غاښو کې لکه ژمونځه سره یوسي خدای دې نه کړي څوک کمزوري لکه زلفې د لیلا او دا ستا تورې شپې دي سپینې لکه زلفې د زړې دا ستا تورې شپې دي سپینې لکه زلفې د زړې زما سپینې ورځې تورې لکه زلفې د لیلا او قدرتي د تورو پښو کې سپین مخونه وي پراته قدرتي د تورو پښو کې سپین مخونه وي پراته که یې څوک مثال ته ګوري لکه زلفې د لیلا قدرتي د تورو پښو کې سپین مخونه وي پراته که یې څوک مثال ته ګوري لکه زلفې د لیلا ځینې سپین وي زړه یې نه مني په خدای لکه کفن
ځینې سپین وي زړه یې نه مني په خدای لکه کفن ځینې تور وي په زړه پورې زلفې د لیلا او ای همته د غم باد به رنګارنګ ټالونه راکړي ای همته د غم باد به رنګارنګ ټالونه راکړي وړای مې نسي پر یو لوري لکه زلفې د لیلا ای همته د غم باد به رنګارنګ ټالونه راکړي وړای مې نسي پر یو لوري لکه زلفې د لیلا. یو غزل بل ده بیا یې ګڼم هره خبره د خبرې په څېر هره خبره د خبرې په څېر که ملا ثابته کړل چې ته نه یې د هورې په څېر ډېره مننه. بیا یې ګڼم هره خبره د خبرې په څېر که ملا ثابته کړل چې ته نه یې د هورې په څېر یو څوک باید وي چې زه سر پر اوږه کښېږدم درده چې زه سر پر اوږه کښېږدم درده او د زړه غږ ته یې بیده سم د سندرې په څېر یو څوک باید وي چې زه سر پر اوږه کښېږدم درده او د زړه غږ ته یې بیده سم د سندرې په څېر لکه د ورور تر قتل وروسته پښیمانتیا د سړي لکه د ورور تر قتل وروسته پښیمانتیا د سړي باڼه دې مړاوي سر ولاړ دي د سرې تورې په څېر بې سوادي ده د تاوان پړی مو غاړې ته کړ بې سوادي ده د تاوان پړی مو غاړې ته کړ رواج ټپوس وبوله موږ یې د وزرې په څېر عبرته ناست یم د غمونو و لښکر ته آرام د غمونو و لښکر ته آرام عشق مې په خپل وجود اغوښتی دی د زغرې په څېر بیا یې ګڼم هره خبره د خبرې په څېر که ملا ثابته کړل چې ته نه یې د هورې په څېر. ډېره مننه. د ښاغلي عبرت صاحب څخه نړۍ مننه چې موږ ته دغه ښایسته الفاظ په موږ واورول او زه اریان یم د شاعرانو دغه لغاتو دغه لفظو جوړولو ته چې دا دوی د کومه کوي څنګه سره جوړوي که څه هم زه خپله شاعر نه یم بیخي زیات خوند راکوي او بیخي ډېر ورته حیران یم چې دوی د کومې خوا پیدا کوي دا دغونه ښې ښې خبرې. اوس به راسو د ادریس سمین څخه به هم یو څه واورو چې دی موږ تاسو ته څه لري. ډېره مننه چنار صاحب ژوندی خوشحاله اوسې. ستا او د زر صاحب څخه ډېره مننه چې راغللاست تکلیف مو وکړي زموږ تر جونګړې مو ځان راورسوي او زموږ سره د زړه خواله کوئ. نو ستاسو د یوټیوب چینل او د فیسبوک پاڼې لیدونکو ته هم سلامونه وایو. خدای دې وکړي چې دوی به هم رکروغ یې. نو ډېره مننه ژوندی اوسې. په شاعري په دغه د شعرو په دغه غزلو په دې به ته نور هم جوړ روح مننه مننه چنار صاحب زه به یو 3 بیته او یو انتخاب غزل در سره شریکم. بیتونه مې خپل یو غزل خو نو د پیر همت صاحب ده. نو ښه یې کړم ازار او بیا له یاره بخښه وغواړم ښه یې کړم ازار او بیا له یاره بخښه وغواړم 100 ګناوې وکړم له باداره بخښه وغواړم. دغه انسانیت دی کنې چیرې نو امکان لري دغه انسانیت دی کنې چیرې نو امکان لري هم دې چې ما او هم له ماره بخښه وغواړم. او ما سمین چې هر ځل یې ودار لر ور پورته کړي هر ځل یې دار وشکېږي له داره بخښه وغواړم. مننه ژوندي اوسئ. یو غزل د همت صاحب په انتخاب سره شریکوم. پر موږ روابه شرمېدلی ناروا سرنده پر موږ روابه شرمېدلی ناروا سرنده شکر چې نه لري په خپل وجود کې سا سرنده دی په یوه ټکي کې غواړي فلسفه د ژوندون ته ورته راوړه چې ور وغږوم زما سرنده او زما مړو هیلو ته دې وکتله ودې خندل زما مړو هیلو ته دې وکتله ودې خندل په فاتحه کې سړی نه وهي اشنا سرنده. او مننه زما مړو هیلو ته دې وکتله ودې خندل په فاتحه کې سړی نه وهي اشنا سرنده. او خوب مې لیدی چې ټول ولس ورته نڅا کوله خوب مې لیدی چې ټول ولس ورته نڅا کوله وزیر تبله وهل ورته باچا سرنده.
او پښتون په پټه خوله وهر ګزار ته غاړه ایښې غاړه پښتون په پټه خوله وهر ګزار ته ایښې غاړه له دغې ونې چا تابوت جوړ کړ او چا سرنده او زه پس له مرګه هم د امن نښه ږدم پر قبر زما د قبر خښته کښېږدي خامخا سرنده او دواړه مستان یو خو زه لږ څه تلواري یم تر شیخ دواړه مستان یو خو زه لږ څه تلواري یم تر شیخ دی په جنت کې غږوي زه پر دنیا سرنده دواړه مستان یو خو زه لږ څه تلواري یم تر شیخ دی په جنت کې غږوي زه پر دنیا سرنده پالم ذوقونه هم د خدای او هم د ځان همت پالم ذوقونه هم د خدای او هم د ځان همت له دې تختې مې یو رحیل جوړ کړ بل دا سرنده ډېره مننه د ادریس سمین صاحب محترم څخه هم ډېره مننه کوو چې زموږ دا بانډار یې را رنګین کړي او خپل یو څه یې راسره شریک کړه او اوس به زموږ ستاسې د یوټیوب خپل دغه کوربه چې دی عطاالله زر ته اوس به د ده څوم یو شی واورده یم کله کله لاس په ویي ډېره زیاته مننه یو خبره را یاده شوله سمین صاحب و یو کس مارګیر هغه پاړوګر یا مارګیر چې ورته وایي په خپله ټوکرۍ کې ماران په شا کړي ول چې روان و د دا مارانو په مابینځ کې یو کوچنی چینجی هم پروت و تر یو ځای چې ولاړې به دا چینجي سر راپورته کړي ولا ښه دا موږ ماران یې چیرې روان کړي یو ګر سره نو زه چې د شاعرانو په منځ کې کښېنم دغسې احساس کوم دا موږ شاعران که نه شاعر خو نه یم عبرت صاحب یو ډېر زوړ شعر د سره شریکوم ژوند نامرده به پر داسې ځای تمام سي ژوند نامرده به پر داسې ځای تمام سي په دنیا کې چې د ښکلي کار ته پام سي ستا یوه لحظه خندا مې د نصیب سي ستا یوه لحظه خندا مې د نصیب سي زما ټوله ژوند یاره ستا په نام سي او هره شپه په دغه تمه ویده کېږم هره شپه په دغه تمه ویده کېږم چې سهار به ستا سلام او زما کلام سي او سپینه ورځ راځه د زړه بالاخانې ته سپینه ورځ راځه د زړه بالاخانې ته په بدنام ښار کې به څه سړی بدنام سپینه ورځ راځه د زړه بالاخانې ته په بدنام ښار کې به څه سړی بدنام سي هسې هم لکه څاروي د بل په خوله دي هسې هم لکه څاروي د بل په خوله دي انسان نه دی د بنده چې څوک غلام سي او ستا ورتګ ته به جنت هم هوسیږي ستا ورتګ ته به جنت هم هوسیږي کج به هورې او غلمان په احترام سي او د زر تنده به سي هغه وخت خړوبه چې چپه یې ستا له لاسه پر سر جام سي ډېره زیاته مننه اوس هم د لوی استاذ محترم درویش دراني صاحب یو څو بیته د سره شریکوم زه داسې فکر کوم چې دا غزل به نه وي وخت چې له هر محفل نه ګام اړوي وخت چې له هر محفل نه ګام اړوي په پښه د ډېرو خلکو جام اړوي وخت چې له هر محفل نه ګام اړوي په پښه د ډېرو خلکو جام اړوي زه تر دریاب د غم خپل ځان واړوه زه تر دریاب د غم خپل ځان واړوه ته هغه نه یې چې ټول کام اړوي شاید دنیا یې هلته پرې هم نږدې شاید دنیا یې هلته پرې هم نږدې چې دوی به کډه په آرام اړوي او پر مخ درنه غوندې چاپېړه ورکي پر مخ درنه غوندې چاپېړه ورکي دی چې خپل زور ته د چا پام اړوي او چې یې نظر وي پر دانه درویشه چې یې نظر وي پر دانه درویشه مرغۍ به څنګه پښه تر دام اړوي او وخت چې له هر محفل نه ګام اړوي په پښه د ډېرو خلکو جام اړوي دا و د استاذ محترم دراني صاحب شعر اوس یو ځل بیا راځو محترم همت صاحب ته یو غزل دوه و درې بیا ځینې اور بیا هم ډېره مننه یو څو بیته دي دومره بد می د رکیب د شتون مثال وي دومره بد می
د رکیب د شتون مثال وي انتخاب مې له یوسفه څه بلال وي دومره بد مې د رکیب د شتون مثال وي انتخاب مې له یوسفه څه بلال وي غواړي زما د محبت لاس نازولي غواړي زما د محبت لاس نازولي ستا یتیمې زلفې زما پر لوري ټال وي او چې زما سره ناست هم یې یادېدې مې چې زما سره ناست هم یې یادېدې مې اوس چې تللی نو څنګه به مې حال وي چې زما سره ناست هم یې یادېدې مې اوس چې تللی نو څنګه به مې حال وي ستا د اوښکو په شرابو کې لمبېږي ستا د اوښکو په شرابو کې لمبېږي ته چې ژاړې تنها ستا باڼه خوشحال ستا د اوښکو په شرابو کې لمبېږي ته چې ژاړې تنها ستا باڼه خوشحال وي او نیم وای اوس له یاره راغلی نیم وای بیا ځو نیم وای اوس له یاره راغلی نیم وای بیا ځو په وجود کې مې هر وخت سره جنجال نیم وای اوس له یاره راغلی نیم وای بیا ځو په وجود کې مې هر وخت سره جنجال وي او کله کله چوپه خوله د مرګ سبب سي کله کله چوپه خوله د مرګ سبب سي تر چنګوشې د ماهي خوراک حلال وي کله کله چوپه خوله د مرګ سبب سي تر چنګوشې د ماهي خوراک حلال وي چې غږ د ننګ تر غوږ راسي همته زه ترې جار سمه که سال وي او که کال د ننګ تر غوږ راسي همته زه ترې جار سمه که سال وي او که کال ډېره زیاته مننه عماد صاحب دا چې د کیمرې تر شا زموږ د ویډیوګانو همکار او زموږ ملګری ښایسته خان حیات د کیمرې تر شا چارې پر مخ وړي د همت صاحب څخه یې فرمایش وکړي چې یو غزل دی دا به زما په فرمایش راته ووایي نو مرګ څنګه دی وایي چې غم جوړ وي زه د ژوند هلته په کار یم دغه غزل د ښایسته خان فرمایش دی زه سره د خپل ځای ښایسته خان ته ورله کوم تر څو د غزل له نږدې واوري مننه جار سم دا غزل سپیشل ښایسته خان ته ډالۍ وي چې غم جوړ وي د ژوند زه هلته په کار یم چې غم جوړ وي د ژوند زه هلته په کار یم د کفن غوندې پر هر مړي هوار یم یو بیرغ یو دا نصیب دی چې یو داسې یو بیرغ یو دا نصیب دی چې یو داسې ته پر سر د ارګ ولاړ زه پر مزار یم او لحد نه دی سم د مستې پیغلې غېږ ده لحد نه دی سم د مستې پیغلې غېږ ده په تابوت کې د خپل کلي د چنار یم لحد نه دی سم د مستې پیغلې غېږ ده په تابوت کې د خپل کلي د چنار یم او په اتڼ سوم چې یار ټوله یاران غوښتي په اتڼ سوم چې یار ټوله یاران غوښتي بیرته کښېنستم چې زه کله د یار یم په اتڼ سوم چې یار ټوله یاران غوښتي بیرته کښېنستم چې زه کله د یار یم او زما د مرګ اشر کې ته هم ورسره وې زما د مرګ اشر کې ته هم ورسره وې ځان ستا څخه تر هر سړي ازار یم او که غبار یم د دښمن سترګو ته یم که غبار یم د دښمن سترګو ته یم هسې نه چې پر هنداره باندې بار یم او عشق نادي ده پر نادید ځای دې زخمي کړم عشق نادي ده پر نادید ځای دې زخمي کړم تن مې روغ دی خو پر روح پرهار یم او دومره وخت کېږي همت پر دې لار یم اوس مې هېر دی چې د چا په انتظار یم جهر سمنل دومره وخت کېږي همت پر دې لار یم اوس مې هېر دی چې د چا په انتظار یم مننه همت صاحب څخه ډېر مننه دغه شعر باور وکړئ دغه په فیسبوک کې په وار سره یې اورم ډېر مې خوښ دی زار صاحب دې په دوکان کې وای فای شته ته کور څخه راسم دوکان ته راسم ستا ځینې شعرونه اورم د همت صاحب څخه مننه اوس راځو شاه صاحب ته خیر څه اورو ډېره مننه غزل داسې ده وبه مې خورې
ځان به راته توند لکه تیزاب کړې و به مې خورې ځان به راته توند لکه تیزاب کړې غمه زه خو هسې مرمه ځان به هم خراب کړې و به مې خورې ځان به راته توند لکه تیزاب کړې غمه زه خو هسې مرمه ځان به هم خراب کړې دومره باندې پوه شوم چې د مینې لار پیچلې ده دومره باندې پوه شوم چې د مینې لار پیچلې ده تا چې پر لاسونو زلفې تاو لکه تناب کړې دومره باندې پوه شوم چې د مینې لار پیچلې ده تا چې پر لاسونو زلفې تاو لکه تناب کړې ځکه تا پرېږدم اوسنی زړه به بدلومه ځکه تا پرېږدم اوسنی زړه به بدلومه ته ما هېرولی هم سې بل به انتخاب کړې زه به لکه پرخه ناڅاپي ورباندې پرېوځم عبرت صاحب زه به لکه پرخه ناڅاپي ورباندې پرېوځم ته به سور او سپین مخ راښکاره لکه ګلاب کړې زه به لکه پرخه ناڅاپي ورباندې پرېوځم ته به سور او سپین مخ راښکاره لکه ګلاب کړې شاده زما د سترګو جنګولو ګناه بیا وکړه شاده زما د سترګو جنګولو ګناه بیا وکړه ځان به دومره ډېر راباندې ګران لکه ثواب کړې و به مې خورې ځان به راته توند لکه تیزاب کړې غمه زه خو هسې مرمه ځان به هم خراب کړې ځکه تا پرېږدم اوسنی زړه به بدلومه ته ما هېرولی هم سې بل به انتخاب کړې بله غزل داسې ده نور ښکلي زړونه غلا کوي تا غلا د خوب وکړه نور ښکلي زړونه غلا کوي تا غلا د خوب وکړه په ما دې څرنګه کانه د لیونتوب وکړه ملنګ سړی یم پاچا احساسومه ځان ملنګ سړی یم پاچا احساسومه ځان شپه مې د یار د مقدس کور پر چارچوب وکړه ما به له شرمه موضوع بلې خواته واړوله ما به له شرمه موضوع بلې خواته واړوله تا به پوښتنه زما د سترګو د پاړسوب وکړه ما به له شرمه موضوع بلې خواته واړوله تا به پوښتنه زما د سترګو د پاړسوب وکړه سګریټ مې بل کړ ومې نڅ کوئ تمام سو بیرته سګریټ مې بل کړ ومې نڅ کوئ تمام سو بیرته عجبه ټوکه مې په خپل یوازیتوب وکړه خدای دې زموږ پر زړونو خپل فضل کوي شاده خدای دې زموږ پر زړونو خپل فضل کوي شاده په قاتل حسن یې نشه د پیغلتوب وکړه خدای دې زموږ پر زړونو خپل فضل کوي شاده په قاتل حسن یې نشه د پیغلتوب وکړه نور ښکلي زړونه غلا کوي تا غلا د خوب وکړه په ما دې څرنګه کانه د لیونتوب وکړه ډېره مننه شاه صاحب ډېره مننه واقعا ډېر ښه خوند یې وکړي عبرت صاحب اماده د ټولو څخه مننه او بیا اوس تازه خو نو د شاد صاحب څخه مننه اوس بیرته راځو د عبرت صاحب څخه یو شی اورو او بیا د هغه وروسته زه د همت صاحب څخه یو داسې شی اورم چې وطني شعر نو خدای دې وکړي چې دی یو داسې شی راباندې واوروي چې زما پر زړه ولګېږي مننه ډېره مننه ښاغلی چنار صاحب یو څو بیتونه دي زړه به نه وي زه هم کاڼی به وي دا زړه زړه به نه وي زه هم کاڼی به وي دا زړه چې پر مرګ د ادمزاد کوي واوا زړه هغه دواړه لا پر یو بل مین دي هغه دواړه لا پر یو بل مین دي نه ستا غم شرم لري او نه زما زړه هغه دواړه لا پر یو بل مین دي نه ستا غم شرم لري او نه زما زړه خپلې سترګې مې په خپلو ګوتو کاږم په خپلو ګوتو کاږم چې مین نسي له دغه لارې بیا زړه لس تصویره دې د هر سړي په جیب کې لس تصویره دې د هر سړي په جیب کې لکه چې هر سړي بایللی دي پر تا زړه ډېره مننه لس تصویره دې د هر سړي په جیب کې لکه چې هر سړي بایللی دي پر تا زړه او چې جنت مې پکښې خپل نسي عبرته چې جنت مې پکښې خپل نسي عبرته نو د خاورې څه دنیا او د دنیا زړه یو څو بیتونه نور دي پارک دی
زه خالي چوکۍ او نوی کال دی پارک دی زه خالي چوکۍ او نوی کال دی دا ځل ته نه یې ملګری مې ستا خیال دی په خوشحاله یم که څه هم ډېر تنها یم په خوشحاله یم که څه هم ډېر تنها یم چې لوړ سوی تر ما زما هر انډیوال دی ډېره مننه په خوشحاله یم که څه هم ډېر تنها یم چې لوړ سوی تر ما زما هر انډیوال دی ستا د عشق کوچنیان چې ژېږي پکښې زانګې ستا د عشق کوچنیان چې ژېږي پکښې زانګې په ژړګي کې مې جوړ کړی ورته ټال دی په غزل کې دې ښایست تر پیغام دروند که په غزل کې د ښایست تر پیغام دروند که په دنیا کې تر جمال وروسته کمال دی او د جانان مخ تر لمر ډېر ښه دی عبرته تر لمر ډېر ښه دی عبرته مګر خدای خبر چې څنګه یې مثال دی ډېر مننه د عبرت صاحب څخه او زه په خپل جانب هغه شاعر زیات خوند راکوي چې وطني شعر حتما باید ورسره وي زما په فکر زه هم هر شاعر باید وطني شعر ولري نو اوس د همت صاحب څخه یو څه اورو مننه جارسم غزل د ردیف دی افغانستان دی زما د هر ارمان پر وژو سپور افغانستان دی زما د هر ارمان پر وژو سپور افغانستان دی پر زړه باندې مې دغسې نسکور افغانستان دی بابا مې لکه زما د هغسې حق ور جلا کړی بابا مې لکه زما د هغسې حق ور جلا کړی ګمان مې داسې کېږي زما ورور افغانستان بابا مې لکه زما د هغسې حق ور جلا کړی ګمان مې داسې کېږي زما ورور افغانستان مثال به درته ووایم جهان ابن یعقوب دی مثال به درته ووایم جهان ابن یعقوب دی په دوی کې د یعقوب د سترګو تور افغانستان او مثال به درته ووایم جهان ابن یعقوب دی په دوی کې د یعقوب د سترګو تور افغانستان دی هر څه ورپکښې ستا چې مازې سرچ غواړي سړی هر څه ورپکښې ستا چې مازې سرچ غواړي سړی اشنا په معدنونو کې پلی سټور افغانستان هر څه ورپکښې ستا چې مازې سرچ غواړي سړی اشنا په معدنونو کې پلی سټور افغانستان دی یو چا رانه تپوس وکړ جانان دې څنګه خپل دی یو چا رانه تپوس وکړ جانان دې څنګه خپل دی ما داسې مثال ورکړ زما یو چا رانه تپوس وکړ جانان دې څنګه خپل دی ما داسې مثال ورکړ چې لاهور افغانستان یو چا رانه تپوس وکړ جانان دې څنګه خپل دی ما داسې مثال ورکړ چې لاهور افغانستان او خدای خپل د موریدانو خانقاه کړله همته خدای خپل د موریدانو خانقاه کړله همته نړۍ ته صرف دغه ټکي تور افغانستان جارسه مننه د همت صاحب څخه ډېره مننه او رښتیا هم زیات خوند یې وکړي بیا هم ډیره مننه د شعر تلل داسې اسانه خبره نه ده هر شعر تر هغه بل ډېر علاوه وي بل چې واوري تر هغه بل ډېر علاوه وي دغه اوس چې مې شعرونه واورېدله تاسې باور وکړئ زه بیخي داسې پکښې ورک یم چې که ماته وویل چې په دې کې اوس ښه شعر کم یو یا مثلا غوره شعر کم یو ستا کم یو خوښ سو زه به داسې سربداله سم په اصطلاح لکه په باغچه کې د ګلونو په باغ کې چې سړی ګرځي او بیا یو ګل پکښې انتخابوي چې دا ښایسته دی دا نور نه دی یو تر بل علاوه وه موږ په دغه خپله مشاعره یا په دې مجلس اخته وو زموږ ستاسې د دې ګډ مجلس یو ملګری حیدر ایاز چې اوس فلحال مسافر دی ډېر لیرې د وطن څخه تللی دی په کاناډا کې ژوند کوي د هغه مسیج رالی نو مسیج مې کتلی نه دی چې څه به وایي حتما به د اختر مبارکي را لیږلي نو مې سمین صاحب ته وویله چې ته د حیدر ایاز یو ښایسته غزل راسره شریکه که تر څو در ده پورې عمر ورسېږي د ده به هم د کندهار تنده په ماته سي ډېره مننه زار صاحب ستا څخه او حیدر صاحب چې حال چیرې ژوندی دي زموږ سلامونه دې ورسېږي یا دې تل وي مجلسونه مو په ده باندې کمرنګه سوي دي چې نسته
خدای دې بیا هم درې واده په خیر راولي. زه به یې غزل در سره شریکه کړم. خدای دې وکړي چې څنګه چې حیدر صاحب لیکلې ده هغسې یې ولولم. مننه. هر د آبادۍ عکس په مخ د کوم اخبار کې وي، هر د آبادۍ عکس په مخ د کوم اخبار کې وي، چېرته چې کاروان وي نو په ډډې د چنار کې وي. عشق د یوسف کار نه د یعقوب او زلیخې کار دی، څوک گزار په څا کې وي او څوک په انتظار کې وي. او غاړې د اذان دي د لالي په صفت جګې وي، حی علی الفلاح دي د صراط د پله په لار کې وي. او هر ځل دي یې غیږې ته په مړو سترګو راوګرځي، شور د سمندر دی کنارې ته په اظهار کې وي. او خدایه د فتوا لاسونه شنډ په موسیقیو کړې، پاتې پیغمبر دی د بنګړیو په بازار کې وي. او مینې سخت بې ذوقه کړمه چیرې مې منله، مینې سخت بې ذوقه کړمه چیرې مې منله، شعر ته د ملګرو غوږ یم فکر مې په یار کې وي. او زړه د شهید روح نه دی حیدره چې باید خوښ وي، زړه د شهید روح نه دی حیدره چې باید خوښ وي. دا د کباب غوښه به په سیخ کې په انګار کې وي. ډیره مننه له حیدر صاحب له تاسو ټول څخه. بشر غمخورو ته عزت ورکوم، د اسمان ستورو ته عزت ورکوم. بشر غمخورو ته عزت ورکوم، د اسمان ستورو ته عزت ورکوم. خود به زما کور په جنت کې وي چې د بل سرتورو ته عزت ورکوم. او دوه بیته نور دي. زموږ سره چې اوسې سور جواری به قبلوي. جواری شي جواری شي هغه د خوراک جواری. زموږ سره چې اوسې سور جواری به قبلوي، ګودر نه به اوبه راوړې منګی به قبلوي. دا نسته چې نری شال دې پر ولو باندې پروت وي، شپږ نیم ګزه کمیس ډبل ټیکری به قبلوي. ډېره مننه. مسلسل مایک عبرت صاحب ته بسیار اړو. مهرباني عبرت صاحب. ډېره مننه ښاغلی زر صاحب. یو څو بیتونه دي. د محبت دې کیفیت کې څنګه خوند پروت دی، څنګه خوند پروت دی چې لیلا مړه ده او مجنون یې پر مړوند پروت دی. د محبت دې کیفیت کې څنګه خوند پروت دی چې لیلا مړه ده او مجنون یې پر مړوند پروت دی. بې نبوته خدای درکړې څومره لو معجزه، بې نبوته خدای درکړې څومره لو معجزه. سترګک دې وژني سړی مچه کې دي ژوند پروت دی، مچه کې دي ژوند پروت دی. او د تورپیکۍ او ملالۍ لنډۍ دې سوځ دښمن، د سوځ دښمن سر دې بولدک ساتي او پای ته دې میوند پروت دی. د یار را کړی زخم درد کړي مګر داسې درد چې زخم درد کړي مګر داسې درد چې ته وا ماشوم ته تر درملو وروسته قند پروت دی. او د یار را کړی زخم درد کړي مګر داسې درد چې ته وا ماشوم ته تر درملو وروسته قند پروت دی. عبرت ستا غزل خاص پاس هغه سندره ده چې عبرت ستا غزل خاص پاس هغه سندره ده چې مخ ته ګناه نه سا کوي پښو کې یې فند پروت دی. د محبت دې کیفیت کې څنګه خوند پروت دی چې لیلا مړه ده او مجنون یې پر مړوند پروت دی. ډېره مننه. زړه خو مې غواړي چې زه ستا سره واده وکړم، زړه خو مې غواړي چې زه ستا سره واده وکړم، خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړم. او د هغه یې ویې راته د ځانه سم میړه جوړ کړی، نو ځکه یو میړه د پاسه بل میړه وکړم. او وایي هغې د بام پر سر څادر شوروي، زما یې دلته کې ځیګر شوروي. هغې د بام پر سر څادر شوروي، زما یې دلته کې ځیګر شوروي. چې مې اظهار ورته د مینې وکړي نو دې د غوا په شانې سر شوروي. نور نو من الله توفیق ټولې